طالبانو حکومت پر کونړ سیند د برېښنا بندونو جوړولو پریکړه کړې. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال مهاجر فراهي پر خپله ایکس باندې لیکلي چې مشرتابه د اوبو او انرژۍ وزارت ته لارښوونه کړې چې هر څومره ژر کیږي پر کونړ سیند د بندونو جوړولو کار پیل کړي. بهرنیو شرکتونو ته د انتظار نه باسي بلکې له کورنیو شرکتونو سره دي تړونونه وکړي. بلخوا د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور ویلي افغانان حق لري چې خپلې اوبه مدیریت کړي. تر دې وړاندې ښاغلي منصور له یو شمېر چینایي شرکتونو سره هم پر کونړ سیند د دریو بندونو شال، څاګي او سورتاق د جوړولو په تړاو خبرې کړې وې. د کونړ سیند چې 480 کیلومتره اوږدوالی لري په کونړ کې د اوبو د ځینو وړو سرچینو ترڅنګ د چترال سیند هم ورته رابهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي د جلال آباد په سمرخیلو کې د کابل له سیند سره یوځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را په دې خوا ګڼو حکومتونو پر کونړ سیند د بند جوړولو ژمنې کړي خو لا تر اوسه عملي شوي نه دي.